درې خبرې د نجات ولدي. خشیت الله فی السر والعلانیه، د الله نه به یریږي په پټه په ښکاره. پټه ښکاره ګناه نه کې، په پټه یې ولې کې رب دې نه ویني. څنګه چې په ښکاره د خلکو نه آیا د وجې نه ګناه نه کې، په پټه هم چې نه کې، دا کامل یره د الله نه ده. دا د نجات والا کار دی. الله به دې سره د نجات ورکوي. والقصد فی الفقر والغنا، غریبي خپل مناسب خرچه کوه. مالدار ای ستانه ډېر مالدار به کنه یار ته هغه ته خرچه کې مه ګوره. ته چې څومره مالدار ای د 10 لک روپو خاوند دی، د 10 لک والا خرچه کوه. بل سره د 15 کروڑ خاوند دی، ته هغه سره مناسب خرچه څنګه کې بیوقوف ای. والقصد فی الفقر والغنا، درمیانه خرچه کول په مالدارۍ او په غریبۍ کې. والغضب والعدل فی الغضب والرضا، غصه دراله نو د غصې په حالت کې ستا خبرې څنګه دي، او چې کله په کور کې ناست یې برابر په کټ کې نو ستا خبرې څنګه دي. که په غصه کې هم در پکې انصاف و، او چې په غصه کې در پکې انصاف و، څنګه انصاف لکه څرنګه چې کور کې ښه دمه ناستې، ته کامل دا ستا کار د نجات دی. غصه کې در پکې انصاف نشته، بې انصافه خبره کې چا نه پوه شو چا باره کې ستا سره نه لګي او تا بس خبره وکړه بې انصافه، نو دا ته د الله نه نه یېرېږي. ته په دې وخت کې هم ته د انصاف خبره کوې، دا ستا خبره الله سوره دې پس کو تا ستا نه څوک د پوه شو چې تا دا خبره کړې، ته بې مطمئن یې.